دا کاغذ، دا سپین کاغذ که د الله رب الجلال نوم پر نوشته وي، که د انبیاو نوم پر نوشته وي، که د هغسې الفاظو نقوش پر نوشته وي، ادب دا دی چې په پښو کې نه وي، او نیکبختي دا ده چې په پښو کې نه وي. باید داسې وشي چې ډېر په ادب او احترام سره سړی راواخي، یو غار کې او په یو درز کې یا ډېر سره راټول کړي، د یو قبر غوندې شکل په یو کنده کې پټ کړي. دا ادب د دې شانو دی. او د علم دغه ټول بنیادی اصل جوړم پر ادب دی. شیخ الاسلام علامه موسی خان روحانی البازی رحمه الله په الکنز الاعظم په نامه د یو کتاب لیکلی دی کې لیکلی دي د دې علم ته فهم که غواړي چې په علم باندې وفهمیږي او د علم کې کمال ځان ته راوړي، دا په ادب کېږي. بیا موسی خان بازی رحمه الله ډېر تفصیل کړی دی چې که غواړي چې عمل وکړي، عمل بیا په علم کېږي، او که غواړي چې زهد او تقوا وکړي، تقوا بیا په عمل کېږي. داسې نو ډېر کمالات رااخیستي دي. مقصد دا دی چې دغه اول بنیاد او اصل د علم او د کمالاتو د ادب څه کېږي. نو ادب به د هر شي سره کوي، د شعائرو د الله رب الجلال سره او د الله رب الجلال د کلام سره، د نقوشو سره، د حروف هجاو سره، د دې ټولو سره به ادب ساتي. د ادب په باب کې زموږ ستاسي په مشهور اولیاو کې بشر حافی دی. بشر حافی دا د امام احمد بن حنبل صاحب په زمانه کې تیر سوی دی. لوړ ولی الله مقدمه داسې وه، د شراب خورو او داسې دنیا کې آزاد زندگی کوله، او یو وخت داسې راووتی چې د شرابو په نشه کې مستو، خو د دې مستۍ په حالات کې یې سترګې پر یو کاغذ باندې او پر یو سپین ټوکري ولګېدلې. که ګوري په هغه کې لیکلي دي بسم الله الرحمن الرحیم، او په یو داسې ځای کې پروت دی چې هغه ځای کې مرداري ده. بیا پسې راولاړ سو، د خپل وس مطابق یې پر هغه کاغذ باندې څه عطر ولګول او څه خوشبویي ور باندې ولګول، بیا یې سره تاو کړی او په یو درس کې کښېښود. کله چې بشر حافی کور ته ولاړ، ماښام خوب ویني، عاطفي غږ ور باندې وسو، یا بشرو، ای بشره، تا زما نوم پاکی او خوشبویي دې ور باندې ولګول، زه به ستا نوم په دنیا او آخرت کې پاک او خوشبویي به ور باندې ولګوم. هغه بشر حافی چې لوی زناکار او لوی شرابخور او په کلي او علاقه کې په منپور کس باندې تعبیر سوی کس و، هغه بشر حافی ته په لنډ وخت کې الله رب الجلال د توبې توفیق ورکوي، او د مشهور اولیاو څخه الله رب الجلال ګرځولی دی، او ادبیات و حالات و ذوقیات دومره ډېر وه چې کله یې دا آیات مبارک واورېده، یو قاري دا آیات وایي الم نجعل الارض مهادا. رب کائنات فرمایي، رب ذوالجلال وایي ما ستاسو دپاره مځکه فرش نه ده ګرځولې، مځکه مې فرش درته ګرځولې ده. بشر حافی چې فکر وکړي، بیا دا وویل چې ښه مځکه زما د رب العالمین فرش دی او رب العالمین راته غوړولی دی، نو زه د خپل رب العالمین پر فرش باندې د څپلو سره نه ګرځم. بیا نو بشر حافی څپلۍ وکښولې، بیا د مرګ تر حالاته پورې یې د څپلۍ په پښه نه کړه، بوټ او چمپل یې په پښه نه کوي. ولو که علما لیکي، صوفیا او اولیا لیکي چې دا د یو خپل حالت و، دا د تصوف او د طریقت په
حالاتو کې یو حالت چې دته دا پیښ سو، عامو خلکو ته داسې په کار نه ده. ځکه حافظ جلال الدین سیوطي رحمه الله وایي وصاحب الحال مغلوب، پر د باندې د حالات غلبه کړې ده. یا مولا علی قاري رحمه الله وایي چې صاحب الحال معذور، دا سړی معذور و. خدا د بشر حافي هغه ادبیات او مینه وه چې یوه ورځ د سپین کاغذ احترام او ادب وکئ، هغه احترام او ادب دی دې ځای ته ورسوئ چې بشر حافي ځینې جوړ سو. اوس په معاشره او علاقه کې په لوی ولی الله او په لوی مربي باندې مشهور او د نیکو اولیاو څخه دی. نو مقصد دا دی یوه ورځ د الله رب ذوالجلال د نامه قدر او د سپین کاغذ راپورته کول او په یو ښه نیت خلص نیت باندې چې د الله رب ذوالجلال نوم پر نوم شته دی، په دې نیت باندې د هغې شي قدر کول، عزت کول، دا د سړي د لوی نیکبختي او د لوی سعادت سبب ګرځي. داسې ډیر اولیاء او داسې ډیر خلک پیدا سوي دي چې خالص د بسم الله په برکت باندې رب العالمین لوی کمالات ورکړي دي. خو مقصد دا دی چې ادب لوی شی دی. د سپین کاغذ سره، د شعائرو سره، د انبیاء او اولیاء او صحابه سره په نیک خلص نیت باندې ادب کوي.